کله سړی وفات شي کنه او دې قبر کې کیږي او د سره کله حساب کتاب شروع کیږي او د کې ژوند راشي نو دې چې وګوري نو په د وخت د مازدیګري هر ټیم چې تاسو مړی ښخ کړئ دې چې قبر کې وګوري نو په د به وخت د مازدیګر ټیم وي د انور به داسې مخامخ شي داسې حال کې به لکه د انور چې پریوځي په داسې حالت کې به دته دا ټیم مخې ته شي دې چې د مانځه عادت وي که نه منځونه اهتمام یې کړی دی به وایي ما پرېږدئ زه مونځ کوم زما نه د مونځ وخت ما پرېږدئ زه مونځ کوم هغه د انور غایب کېږي نو چې سړي مستقل د مازدیګر مونځ په کرکټ کې پرېښودی ده ته پته لګي چې دا زما پرېږدئ زه د مازدیګر مونځ ما ته پته شته نه د مازدیګر مونځ په ژوند کې کړی نه نو څه به وایي چې ما پرېږدئ زه مونځ دی چې وګوري نو دی به وایي ما پرېږدئ زه مونځ کوم هغه د نور رانه غایب کېږي نور رانه غایب کېږي علما وایي چې په ده به ولې وخت د مازدیګر وي لکه د مازدیګر دا وخت دته ولې مخې ته شي علما وایي دې وجه دا ده که نه چې کله مسافر سړی په لاره روان یو سفر کوي نو چې دی وګوري چې دا انور د پریوتو شي دا وخت د مازدیګر شي نو د سره اړه کې یره پیدا شي مسافر ډېر پریشان شي یره وایي شپه به کم ځای تېر شپه را روانه ده شپه به کم ځای تېر مسافر ته دا ټیم ډېر ګران پریوځي چې ماښام شي نو دم یو سفر کړی دی د یو عالم نه بل نوي عالم ته تللی دی نوی خلق دی نوی ځای دی حقه د مازدیګر ټیم پې راغی چې څه به اوس کېږي نو دنیا کې چې په سړي د مازدیګر ټیم راشي او مسافر یو د شپې ځای نه نو څه حالي نو قبر کې یو نوی مخلوق دی او نوی ځای دی او په د وخت د مازدیګر راغی چې د ده به اوس څه حالي دي نو ځکه ورته الله دا وخت د مازدیګر راغی بس سمدستی ولا فرشتې راشي احادیثو مبارکو کې راځي چې دا رشتہ دار ته واپس کیږي نو فرشتې ورته راغلي ستا راوپس کېدل دی او فرشتې راتلې ستا راوپس کېدل دی او فرشتې راتلې ډېر د یارې منظر دی ډېر د یارې منظر الله دې زموږ حفاظت وکړي بس الله دې موږ ته آسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دفن کو سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ توی تسبیح ہوئے سبحان اللہ ہوئے بیا ورتوی اللہ اکبر ہوئے صحابہ ورتی دا اللہ حبیب ناشنا کار دینن وینا ہم چی دے سن قبر کی خود او تاسوی قبر برابر کو نوی پا دا قبر راتم ما ذکر ہوئی چی سبحان اللہ ہوئے تکبیر ہوئے اللہ اکبر ہوئے پا دا قبر راتم او دا اغا صحابی دے سعد رضی اللہ تعالی عنہ چې دی وفات شو او 20,000 ملائک د جنازې لراوي او 20,000 ملائکو د په جنازه کې شرکت کړو چې د جنازه کېدله او 20,000 ملائک راغلي و د په جنازه کې ولا بیا هم قبر راتم شو نبی علیہ السلام سبحان الله وایي تکبیر وایي تکبیر وایي نو علماء وی چې دا قبر را تنګېدل یو ځل شته دا به یو ځل را تنګېږي بس خو بیا بعضې علما وی په نیکانو باندې الله د شفقت دپاره را تنګي او په بدانو الله د عذاب دپاره خو د قبر به یو ځل را تنګي چې دومره تنګ ځای شي او دومره را تنګ شي نو دا پختۍ به یو بل کې داسې نه نوځي داسې تنګ ځای دی وقت د مازدیګر به یو ملائک پر راغلي او حساب به کوي او ناشنا مخلوق دا داسې د وحشت منظر دی قبر ډېر سخت منظر دی الله دې زموږ د ټولو د عذاب قبر نه حفاظت وکړي نبی علیه السلام چې به مړی ښخ دعا به وکړله وی یا الله دې ثابت قدمه کړي دې ثابت قدمه کړي دنه به اوس تپوسونه کېږي ملائک پر راغلي یا الله دې ثابت قدمه کړي دې تپوسونو کې ټینګ کړي الله ته استقامت نصیب تا چېرته ورور باره کې دا فکر کړی چې ښخې کې یا الله ثابت قدمه کړي نن هم اوس سوالات کېږي او زما پکې هېڅ وس نه رسي د هېچا وس هم نه رسي اول تپوس پکې من ربک رب دې څوک عبادت به دې د چا کوو عبادت به دې د چا کوو دی به وایي عبادت خو به مې د رب کوو د خپل رب
ودی شکر دی چې خدای مسلمانان پیدا کړي او غیر الله تم سجده نه ده لګولې او د الله نه علاوه هم تندې چاته نه دی ټیټ کړی انشاءالله دې تپوس کې به کامیاب انشاءالله خو دویم او دریم تپوس کې به لګن خلو نو الله دې مونږ آزاد کړي بس دویم تپوس په کوي ما دینو که دین دې سو هو ته په کم دین باندې وي دین درته خپل معلوم دی نه چې دی وایي چې دین زما اسلام ای بچی وجود ته دی وګوره په اسلام برابر دی وګوره وجود وګوره ته برابر دی نو چې ته ځان ته وګورې نو ستا وجود به برابري چې په ګیره کې تا ډیزن کړی که نه او ته ځان ته چې ما دین که دین دې سو یا خدایا څه جواب به خدای له ورکوو په دغه ځای کې به جواب څه ورکوو چې د دین باره کې تپوس وشي او موږ په ګیره کې ډیزن کړی وایي به چې دا د چا دین و هم ته ځان ته وګوره دا دین د چا و دا ته په کم دین وي دا تا ته کم شریعت ښودلی و دا د کم پیغمبر سنت و ته وګوره ځان ته برابر یې په کم دین باندې مړ وې په کم دین به پاسې نو دا کم دین دی چې مونږ ګیره کې ډیزن وکړو د 1,24,000 پیغمبرانو سنت دی او مونږ پکې مذاق اړو کو چې د قبر کې تپوسو کې چې ما دینو که دین دې سو شکل و صورت برابر دی په دین نن مونږ ټولې د اغیارو طریقې راغستې دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکلي سنت هم پرېښودل بل تپوس بکئی ماذا تقول فی حق هذا الرجل دی سڑی بارہ کے سوائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بورتا وی دا بارہ کے سوائی تبوئی چی دا زما پیغمبر دے چی گیرہ پا مخنی او بوائی چی گیرہ نہیں سنگ بوائی چی دا زما پیغمبر سنگ بوائی چی دا زما پیغمبر دے دیر گران تپوس پین خطی بیوی او نبی علیہ السلام بوی یا اللہ ثابت قدمی کی یا اللہ ثابت قدمی کی یا اللہ ثابت قدمی کی التبوی اگور دادی پیغمبر و آو شکل صورت برابر و نہ شکل خودی ندے برابر چلی قبر کے بس جواب نہ اللہ در رضا دا پارا پدی مخون خودی اگدی گیری را پی اگدی گیری سوال در تکوم منت تر تکوم دا گیره چې د موټي نه کمی کنه دا گیره نه ده بس په دې دوکه کېږم چې ما گیره پرېښودو د یو پیغمبر گیره هم داسې نه وه تا ته وایي ته د کوم پیغمبر په دین وي د کوم پیغمبر دین و نو د الله د رضا دپاره موږ هسې ګیرې پرېښودې دي خو چې لږ یې اوږدي موټي ته یې راورسو نبی علیه السلام به وي خالف المشرکین د مشرکینو مخالفت کوي خزم امتیانو وی څنګه کو وی اوفر اللحا وحف الشوارب بریتان کټ کوي او ګیري اوږدي کوي دا د یهودو مخالفت